څوک وایي زړه مې تمنا ستا د شباب نه لري. څوک وایي زړه مې تمنا ستا د شباب نه لري. ستا د ماړه نظر مې وږې سترګې تاب نه لري. خواست د وفا چې وکړم سوال نه پیدا کېږي اشنا. خواست د وفا چې وکړم سوال نه پیدا کېږي اشنا. عشق لا جواب لرم که حسن دی جواب نه لري. یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بهلول لیونای. یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بهلول لیونای. خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري. ډیرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لره چې روغ به یو جوړ به یو او ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو له ما سره په څنګ چې ناز د موږ ډیر ګران او خوږ ورور د موږ ملګری محترم واجد علي نگار ناسته له تراب نیوز په سکرین باندې مخکې تاسو د مرکه مال تاسو سره نشر کړې وه، تاسو خوښه کړې وه. د ډیرو ملګرو په خواهش باندې چونکې نگار صاحب نن سبا یوه لړۍ د لایو ویډیو په شکل چې شروع کړې ده او له ملګرو سره اکثر مخامخ کېږي، نو د ډیرو ملګرو غوښتنه وه چې د نگار رور سره یو ناستای ورسره جوړ کړه چې له موږ سره خپل غزل شریک کړي. نو شکریه ادا کوم دلته د بهلول بابا په حجرې ته راغلی ده، دلته میلمه وللی موږ ته ټیم راکړی. الله دې ډېر خوشحال لري نگار صاحب، ډېره مننه، ډېره شکریه، الله مو خوشحال لره. له موږ کتونکو سره خپل څه خیالات او ملګرو سره خپل خبرې کولې. زه غزل ته راځم ځکه چې ما داسې سوچ راته چې روایتي دا منن لا مثال خلکو سره روزانه په تعارف کول دا شان لکه نن سبا پارشي باندې لکه تعارفي پروګرامونه مخکې سړي دي، مشاعرې سړي دي، خو زه لاندې راځم ته ډېرې خبرې نه راځي. صحیح او ټیم نه خلک ټولو ملګرو سره مثال غزل شریکوي چې شعرونه ارشاد تر اوسه مطلب دا چې نه لیدې شي چې نه لیدې شي پړاندو جانان ته ولې ګوري، چې نه لیدې شي پړاندو جانان ته ولې ګوري، د خاورو جوړ د خاورو د اسمان ته ولې ګوري. ډېر چې نه لیدې شي پړاندو جانان ته ولې ګوري، د خاورو جوړ د خاورو د اسمان ته ولې ګوري. او تراب صاحب شعر ده چې عشق د سر لوبه ده په سر کېږي خبره خلاصه. عشق د سر لوبه ده په سر کېږي خبره خلاصه. دلته دا باز چې لا ګټې زیان ته ولې ګوري. مننه. او چا چې په خپله خپل زړګی د ارمانونو ډک وي، چا چې په خپل زړګی د ارمانونو ډک وي، هغه به څنګه د بل چا ارمان ته ولې ګوري. ډېر مننه. چا چې په خپل زړګی د ارمانونو ډک وي، هغه به څنګه د بل چا ارمان ته ولې ګوري. او ښه چې انسان ده د انسان انسانیت داسې وي، ښه چې انسان انسانیت داسې وي، په کم نظر خان ملاخوار انسان ته ولې ګوري. ډېر ښه، دا بیا ووایه. ښه چې انسان د انسان انسانیت داسې وي، په کم نظر خان ملاخوار انسان ته ولې ګوري. او مننه. هر یو عاشق د خپل اشنا نه ګیله دغه کړې، هر یو عاشق د خپل اشنا نه ګیله دغه کړې، چې ملامت نه وي بیا ګریوان ته ولې ګوري. مننه. او چا چې نبی نسګله چا چې نبی د نبیال معرفت نه کړو حاصل، چا چې نبی د نبی آل معرفت نه کړو حاصل، هغه نجس په خبر ګوند عرفان ته ولې ګوري. سبحان مننه. مننه. چا چې نبی د نبی آل معرفت نه کړو حاصل، هغه نجس په خبر ګوند عرفان ته ولې ګوري. مننه. او نصرګله چې هغه شی چې څوک د کلی پاکې مینې مخالف وي، خو څوک د کلی پاکې مینې مخالف وي، خو د ښار سړی به بد د کلي ځوان ته ولې ګوري. که د کلي پاکې مینې مخالف وي، خو د ښار سړی به بد د کلي ځوان ته ولې ګوري. او مقصد چې چا چې نگار ملنګه لاس رانه په ژوند اخیستو، چا چې نگار ملنګه لاس رانه په ژوند اخیستو، پس د مرګي مې چې د زړه بیان ته ولې ګوري. چا چې په ژوند نگار ملنګه لاس رانه په ژوند اخیستو، پس د مرګي مې چې د زړه بیان ته ولې ګوري. ډېره مننه. نگار صاحب یو بل غزل کتونکو سره شریک څه یې څکلي دي که نه خو داسې یې مړ دی، څه یې څکلي دي که نه خو داسې یې مړ دی، څوک ملنګ ده
بې وفا په اسرې مړ دی. ډېر ډېر څه یې څکلي دي که نه خو داسې مړ دی څوک ملنګ د بې وفا په اسرې مړ دی. او د نصرګل شعر دی چې د ګلانو سوداګر انجام دی ولید د ګلانو سوداګر انجام دی ولید شکر شکر چې په خپلې وسلې مړ دی. ډېر ښکلی واه واه د ګلانو سوداګر انجام دی ولید شکر شکر چې په خپلې وسلې مړ دی. او پښتون هر بیګه تاریخ نه پاتې شوی پښتون هر بیګه تاریخ نه پاتې شوی پښتون هر سبا د زه په کیسې مړ دی. ډېر واه واه پښتون هر سبا د زه په کیسې مړ دی. پښتون هر بیګه تاریخ نه پاتې شوی پښتون هر سبا د زه په کیسې مړ دی. او کاجمالو کبالول لکه ترابو کاجمالو کبالول لکه ترابو زما یار د چې میوان په ټپې مړ دی. ډېر او د جنت د سردارانو حال ته ژاړم د جنت د سردارانو حال ته ژاړم کربلا د هر یو شا تر ویالې مړ دی. مننه د جنت د سردارانو حال ته ژاړم کربلا د هر یو شا تر ویالې مړ دی. او عشق نوم د تنهایی د خاموشي ده عشق نوم د تنهایی د خاموشي ده عشق نوم د تنهایی د خاموشي ده عاشق نه ده چې شوق د روزې مړ دی. عشق نوم د تنهایی د خاموشي ده عاشق نه ده چې شوق د روزې مړ دی. او زه د هغه چا غلام یم همدمه زه د هغه چا غلام یم همدمه چې نمسې د چا په ننګ د کعبې مړ دی. زه د هغه چا غلام یم همدمه چې نمسې د چا په ننګ د کعبې مړ دی. او د نگار ملنګ ارمان قاتل ته ګوره د نگار ملنګ ارمان قاتل ته ګوره په ژړا وایي چې دا له نشې مړ دی. ډېر دا اخر شعر بیا ووایه ډېر د نگار ملنګ ارمان قاتل ته ګوره په ژړا وایي چې دا له نشې مړ دی. واه 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 ډېر ډېر کتونکو دا و نگار ورور نگار ملنګ چې د موږ تاسو سره خپل کښلي کلامونه شریک کړل ډېره شکریه ادا کوم. الله مو ډېر خوشحاله لره کوشش وکړو چې ډېر ژر له تاسو سره یو وارې بیا یو بل کښلی شاعر ملګری مخامخ کړو. نگار ورور د خو موږ خپل ورونه دي انشاءالله وخت په وخت به له تاسو سره مخامخ کېږو. ډېره مننه ډېره مهرباني.